سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست پيو نن چهارشنبه د 1404 هجري مریض کال د زمری 22مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست ل 14 سره برابر ده زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د سرویس لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې شل ورځې بعد پام وکړي د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې خواجه سبز لوبډلې د دویو میدانونو په توپیر خپل سیالي جوانان شیخان لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې د دوو کلبونو د 18 ورزشکارانو ترمنځ د پانکریشن سیالۍ ترسره شوې د سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې د عبدالناصر کلب ورزشکارانو لومړی مقام ترلاسه کړ د غرض د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې هم د 40 ورزشکارانو ترمنځ د پانکریشن دوستانه سیالۍ ترسره شوې دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې شل ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې د غرض د سپورت له ډګره وروستی خبر هم ده چې د کندوز ولایت په مرکزي زندان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو د 4مې کلیزې د نمانځلو او د زندانیانو د ذهني تفریح په موخه د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د کندوز ولایت د مقام لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې د یادو سیالیو پایلوبه کې د ولایت د مقام لوبډلې د 25 پر 11 نمرو په توپیر خپل سیالي کندوز ټاکنیزې لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ یې وګټله سپورتي خبرونه هم دومره وو په خپل رسنیو باندې فیسبوک انسټاګرام ایکس یا پخوانی ټویټر یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ ادرس یې زیر نیوز سرویس تر سبانه خبرونه د الله پامان